دغه جوړ د رنګ دی د میله بازي ډېرې میلې به کوي و خامخا نو زما د زړه پر وسیله د جانان مینه سوه ښکاره نن دې د واده ورځ دی یا مو کورزا در وکړه بابا نوم دې راته ووایه توت په څور کوي پیاله توت ما و چې هغه خپله دغونه غټې ځولیانې ورسره نو خپل شخصي موټر مو راویستلی دي شپږ ملګري یو نو راغلي نن شپه مو شپږمه شپه ده راغلي سلامونه خوږو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست احسان امراض یم او تاسو زموږ پروګرام ګورئ په دې هیله چې تاسو هم جوړ روغ یاست د جمعې ورځ ده او د جمعې ورځ دلته راغلي یو ارغنداب ولسوالۍ ته د بابا صاحب زیارت او دلته د بابا صاحب زیارت په څنګ کې یو میله ځای دی چې دلته ډېر کسان راځي د ولسوالۍ څخه هم کسان راځي او د ښار څخه هم ډېر خلک راځي نو دلته د میلې تفریح دپاره جوړ ماحول دی دکانونه هم شته بازار هم دی هغه لوړ طرف زیارت دی او ډېر خلک راځي دلته نو ماشاءالله ډېر دوستان اوس هم راغلي دي فکر کوم دا دوست مو د ولسوالۍ څخه راغلی دی ته چی شي نه کوې سلام علیکم وعلیکم سلام چی شي نه کوې چې سر دې راته ښوروئ کوزده خو نه در کوم چې وانې کوم نوم دې راته ووایه فضل محمد د کوم ځای راغلی بولدکس ماشاءالله ما درته ویل چې د نورو ولسوالۍ څخه هم دوستان راځي نو فکر کوم څو شپې به دې دلته کړي که نن راغلی یو دوې درې شپې مې وکړې ګوره څنګه در پوهېږم دغه جوړ د رنګ دی د میله بازي ډېرې میلې به کوي و خامخا نو ښه ملګري در سره دي څوک در سره دي و انډوالان ستا د هغوی سره وتلي دي په راباغو کې د شپې چیرې یاست چیرې شپه کوئ او بالا وتاک را سره دی هر ځای شپه وکړه ساعت مو تېر دی و چیش مو وکړل په دا دوه درو شپو کې ساعت مو تېر سو بازیایي مو وکړې میلې مو وکړې دلته خو درې نښت و دغه ډول بازۍ شروع چیش مو وکړل غېږ مو وایستل که یا و غېږ مو وایسته نور درې نښت دا موږ نه کوو دا نه کوئ خوراکونه نو ښه ډېر کوئ څونه غوښې مو وخوړې په دا دوه ورځو کې بالا ښه ډېرې مو وخوړې او چیرې چې د بولدک خلک یي او غوښې ونه خوري بیخي بیا نه غېږ ایستایسي نه ورځ تېرېږي و نو غېږ خو ایسته کېږي په غوښو و چې ځان ونه ساتې نهسي ایسته د دغه دوست سره به هم خبرې وکړو جوړ په خیر دم اول خبرې نه کولې بیا خبرې راسره وکړلې السلام علیکم ورحمت الله ستړي مه سې ښه په خیر یې ژوندی اوسې مولوي صاحب ګوته دې خوش کړې ده په دغه میله کې که یا وختي خوش شوې یا وختي خوش شوې وه په چیش دې خوش کړه د هغوی څه خوښ سوله په بازۍ کې په بازۍ کې نوم دې نه راته ووایه او د کوم ځای څخه راغلی دلته دغه میلې ته نوم کاري صاحب د کوم ځای راغلی د ارغنداب خپل د ارغنداب نو بیا خو دا دغونې ډېر میلمانه لري دا د بولدکو نورو ولسوالۍ خلک راځي ماښام غرمه میلمستیا ورته کوې که نه ولې نه ورته کوو یعنې څه شي کوې څه شي کړي هر شی چې پاخه وي هغه ورته راخله
هر شی چې پاخه یې په کور کې حاضر مجلس کې به زه هم تر اوسه ستاسې بانجان چا نه یې خوړل چې تاسو ورته پخ کړي دي خوړلي چې ولې ډېر خوړلي کاري صاحب دې انډیوال دی د وخت د ازما انډیوال دی په رښتیا ګوی خوشۍ مې راباسي که مازې موږ ته وویل یا نامې دی خوندور زه هم در اوسه به تا ته د مېلمستیا نه ولا که 15 واره مې چای وڅښه ډوډۍ مې نه ده ورسره خوړلې چای پرېږدي ځه ښه دی نو دوستانو تاسې راځئ مخ ته وګورو دغه ښه جوړ بازار دی دوکانونه دي لږ لار ماته راکوئ ما وویل دلته ښه یخ جوزان او کبابونه بریانۍ ښه د خوراک شیان دلته ډېر شته او دې څنګ کې د تفریح میلې دپاره هغه لوړ خو زیارت و تاسو تصویرونه وکتله دلته ته راسه وګوره اغا صاحب که دې شل پلام خوراک کړی او دلته وګورې دغه بریاني او کبابونه پخېږي بیا دې ماوا ورته کېږي ته راسه څوک خبرې را سره کوئ ښه نوم دې راته ووایه نوم مې عبدالباسط دی د کومه ځای راغلی د هغه ارغنداب یم د کومه ځای د جانو کلا د کلي نو ارغنداب خو په دا څو ورځې کې دا نورو ولسوالۍ خلکو ته ورپرېږدئ ته څه شي کوئ چې بالا خو ګره سره ځای یو دا کم کوچنی ځای ښه زه سمه ده مېلمستیا کوئ د دې خلکو ولې نه کوو چې راشي توت په څور کوي پیاله توت ما و چې هغه خپله دغونه غټې ځولیانې ورسره ته ستا شی نه یې در پرېښي یا پاچیر ګور تر خپل نصیب رسېږي ښه دغه د ښار خلک خو بیا د اختره بعد راځي دغه توت خوري نو یو شی ورپاته سوي دي که اوس پاخه شوله پروژه کې داسې نه وه پاخه ښه نو ځه منن خیر اوسې دوستانو ځو مخ ته وګورو ماشاءالله دلته ملګري دوستان ډېر دي خوږو لیدونکو یو بل حاجي کاکا سره مخامخ سولو غواړي چې زموږ سره خبرې وکړي سلامونه حاجي کاکا وعلیکم سلام نوم دې راته ووایه نوم یې عبدالخالق حاجي صاحب د کومه ځای څخه راغلی او روزګان ولایت په دې اختر کې راغلی که نه ډېر وخت کېږي یا په د اختر کې راغلی خاصه اختر د خوشحالۍ و د میلو دپاره بل څوک در سره نه وه یوازې په دې پارک د بابا صاحب زیارت کې یوازې ګرځې شپږ ملګري راغلي وي لاړو جامعې ته لمونځونه مو سره وکړل بارانو سره یو شولو سخت به دې ساعت تېر شوی د روزګان کې به دغسې ساعت تېرۍ میلې به ډېرې نه وي هلته روزګان کې هم څه داسې میلې نه څه کړه دا د بابا صاحب میلې دا یو تاریخي میلې دی تاریخي ښار دی کندهار شکر الحمدلله موږ د لس کاله نوي راغلي سږ کال راغلو اسلامي امارت راغلی دی د ډېرې خوشحالۍ سره نو خپل شخصي موټر مو راویستلی دی شپږ ملګري یو نو راغلي نن شپه مو شپږمه شپه ده راغلي ښه نو چیش دې ولیدله چې ستا خوښ سوي او چیش دې ډېر وخوړل چې هغه دې خوراک کې خوښ سوي میلو کې نو بس هغه کوم خوراکي شیان مو راواوته کېدله بس هغه شیان مو خوړل په طبیعت باندې کباب مو خوړلی دی
غوښې مو خوړلي دي وروره بس دا نورې میوې مو سره خوړلي دي یعنی سخت چارج سولې ساعت یې تېر شو داسې مو ساعت تېر شوی دي په دا 10 کاله مو دی ساعتونه کې نو اوس خو چې د دې خوا روان یې کور ته ښه به د طبیعت برابر شوی خشکې مشکې به خلاصې شوي ای لا داسې دماغونه مو داسې سالم دي شکر داسې مو ساعتونه تېر دي د کوره سره هم خبرې کوو هر وخت دی مو عملیده ساعت تېر دی دماغ دې ډېر فرش شو کاکا دوه واده ته به دې معوا شوي که څنګه دوم واده ته وخت لا تېري دوم واده ته ملاوا نه ده شوی داسې دوم واده د وخت تېري نه کاکا ځوان یې ماشاءالله دلته چې مې ولیدلې اول ژر خو نو ګرده تور خیر نو هغه نصیب خبرې دي نصیب مخکې یو دانه چې اوس یې ښه نه دی کاکا ډېره ښه ده اوس یې الله د نکاح ښه نو اوس ځې ملګرو ته اوس زه ملګرو ته ووتاک د خیر سره کور ته بیا څه وخت ځئ د خیر کور ته مو نو سبا د خیره اراده کړې له خیره خدای تعالی مو د غمه وساتي سبا سهار له خیره حرکت کوو ښه په خیر لاړ شي امین واده څه وخت دی د خیره واده خوږو لیدونکو د واجب بابا سره یو بیخي ډېر خاندي شرمېږي زه وایم دی به په ځواني کې څنګه و چې ده ته یې ویله چې دغه دی نن دې د واده ورځ دی یا مو کوزه در وکړه بابا نوم دې راته ووایه نوم یې عبدالصمد دی عبدالصمد حاجي کاکا دا راته ووایه چې د کومه ځایه راغلی یې مېله څنګه ده ساعت یې تېر دی که نه دی بلکل د هلمند راغلي ښه خوندوره میله ده کاکا په ټول نه ایسته کوې د کاکا دوام واده ته زړه کېږي خو غاښونه یې وتلي دي نو دی نه غواړي چې خپل ځان ښکاره کړي کاکا ته ایسته که پروا نه کوي نو د هلمند راغلی څوک در سره راغلی دي کاکا 18 کسه راغلي 18 کسه ماشاءالله څو شپې کېږي که نن راغلي یاست یا نن رالو نن پر څو بجې راله ساعت مو تېر سو شپه کوئ څنګه کوئ شپه د لیکو و بلکل ساعت مو تېر سو بیخي امنیت کې ګلو ګلزار دی قربان زم بابا دا راته ووایه چې دغه د نور ملګري دي نه څه در سره یوازې راوتلی یاسته اته کاسه نور را سره دي او خو دلته ستا سره وم په دې میله کې شاوخوا دې سر نه خلاصوي خوشو لیدونکو بیا هم دغه ځوان وایي چې زه زمزمه درته کومه خو د هغه در مخه به خبرې ورسره وکړو نوم دې راته ووایه نوم یې رحمت الله قریشي دی دا راته وایه چې د ملګرو سره راغلی که یوازې بل یوه د ملګرو سره راغلی یم چیش دې کول د لې په میله راغلي د منظرې کور دې نه درلودی کور مې درلودی
نو میله د کم ځای څخه راغلی د ښار څخه یا د ښار څخه نه د نویو مزرعې څخه راغلي دی یو کلي څخه هغه چیرې دی هغه دلته دستي دی نو دا خو ستاسو خپل کلي دي نو تاسو څه کوئ چې پر موږ ځای تنګ کړی دي توت مو هم ګرده وخوړل شی مو نه دي پرېښي یا توت مو هم نه دي خوړلي خو د منظرې لپاره د هېوادوال لپاره راغلي ساعت مو تېر شي اوس نو ستا زمزمه اورو ټول به دغه درته کوي او چکچکې به درته کوي صحیح په زوره به ووایه ستا په مینه مې زړه ښه دی نور جهان مې په کار نه دی زما د زړه پر وسیله د جانان مینه سوه ښکاره نور ووایه بس نو صحیح نو ډېر خوند دې پر میله اخیستې دي دونه لږ زمزمه دې وکړه بس د اوس لپاره د هغه کفایت کوي ښه مننه ژوندی اوسه درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې پروګرام چې تاسو وکتئ په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی که تاسې غواړئ چې موږ نور پروګرامونه هم تاسو ته وړاندې کړو بېلابېلو ساحو ته لاړ سو او تاسو زموږ په زړه پورې پروګرامونه وګورئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ښه نظر راکولو دپاره کومنټ وکړئ دغه ویډیو لایک کړئ در سره د ملګرو سره شیر کړئ وبګورو نورو ځایونو ته ځو او تاسو به هم زموږ ملتیا هم دغسې کوئ تر څو موږ پوه سو چې تاسو کمنټ موږ ته راکړئ پروګرام مو خوښ شوی دی او د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی دی د الله په امان